بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو په تېره ویډیو کې موږ تاسې د انوایټ یا د ویبلې د بټنو سره ځانونه اشنا کړل. اوس راځو په دې کې یو څو سیټینګونه دي چې هغه ډېر مهم سیټینګونه دي، د اوبو د برابرولو سیټینګونه او همدارنګه د برق د زیاتولو د کمولو سیټینګونه، مختلف ډوله سیټینګونه دي. د سولر پینل یا د شمسیانو ځینې چې کوم برق را روان وي هغه په کوم ډول موږ سیټ کوو. له انویټ ځینې چې دی سمبرسیبل یا د موټر په خوا باندې کوم برق وځي هغه ټول په دې سیټینګو کې را څېړو، تر بحث لاندې نیسو. خو اول راځو موږ تاسې دا د شمسیانو د اوبو پاور دا دلته تر څېړنې لاندې نیسو. په دې کې ډېر سیټینګونه دي. کله چې تاسې دغه پی آر جي بټن ووایاستئ نو تاسې ته به دلته چې هر شی راشي نو تاسې به راشي پی بي ته. نن راځو دغه د پی بي سیټینګ زده کوو چې پی بي کې څه شی دي. په پی بي کې چې تر ټولو مهم دوه سیټینګونه دي. یو پی بي 4 ده چې هغه ډیفالټ کوم سیټینګ یې چې دي هغه له 80 نه تر 110 پورې دي. نو دا د شمسیو په اندازه باندې دغه ورته انتخابیږي. کله چې تاسې مثلا یو 10 دانې شمسیانې 2.5 ولټه هغه ورته 2.5 واټه شمسیانې ورته برابروي، نو دغه نظر د اوبو فشار ته تاسې دلته کولی شئ چې د پی بي 4 ورته 15 انتخاب کړئ یا یې ورته 80 انتخاب کړئ. خو د شمسیو د شمیر په اندازه باندې د اوبو فشار ته په کتو سره باید تاسې د اوبو د فشار سره مطابق دغه سیټ کړئ. کله چې دا سیټ کړو 15 مثلا د 10 شمسیانو دپاره زه پی آر جي یا پروګرام بټن وهم. کله مې چې پروګرام بټن وواله دلته پی بي 05 راځي. پی بي 05 د څه شي دپاره کارېږي؟ دا فریکونسي ده، دا د سټارټ اپ فریکونسي ده. هغه فریکونسي کله چې تاسې دا بټن وایاستئ، دا رن بټن وایاستئ او دا خپله چالو کېږي تر 500 پورې رسېږي. دلته به تاسې د پی بي 05 کله چې تاسې انټر کړئ، کله چې تاسې یو نوی انویټ واخلئ او هغه سیټ کوئ، په دې کې دا ټول 0 نو دا به تاسې 5 کوئ، یعنې 5 ضرب یې کوئ، دا به اوکې کوئ. نو دغه د تاسې انویټ فعاله سو او د اوبو پریشر هم بحاله سو. نو تاسو کولی شئ چې بیا په خپله اندازه چې په کومه اندازه باندې چې دلته تاسې ورته سیټ کړو په هغه همغه اندازه باندې د اوبو پریشر هم په همغه اندازه باندې. راځه په نورو ویډیوګانو کې بیا راتلونکي نور سیټینګونه یایو.